د کرونا وایرس د دریم لهر د تیزی سره د خپرېدو د کمولو دپاره د ملک د نورو حصو په شان دی په تحصیل تخبۍ کې هم لاکډاون جاري دی. د لاکډاون د یقیني جوړولو دپاره تحصیل انتظامي افسران په خپله باندې د لاکډاون نګراني کوي. د تحصیل انتظامي افسران د شپې او ورځې په دواړو وختونو کې د لاکډاون د یقیني جوړولو دپاره د پولیس سره په بازارونو، مارکیټونو او پلازو باندې چاپې لګوي. په دې لړ کې اډیشنل اسسټنټ کمشنر تخبۍ حاجي فرمان علي خان د ایس ایچ او شرګړ ارشد علي خان او پولیس پاټۍ سره د شرګړ په مختلفو بازارونو، پلازو، دکانونو او مارکیټونو باندې چاپې ووالې. چاپهمارې پاټۍ د لاکډاون یقیني جوړولو دپاره بیکریانې، دکانونه، مارکیټونه او پلازې بندې کړې. په دې موقع باندې د لاکډاون د خلاف ورزۍ په جرم کې په ګڼ شمېر کې دکانداران ګرفتار کړای شو، بیکریانې او دکانونه سیل کړای شو. د لاکډاون د یقیني جوړولو په لړ کې د چاپو سلسله د شپې د ناوخته ټیمه پورې جاري وه. اډیشنل اسسټنټ کمشنر تخبۍ حاجي فرمان علي په خپله باندې د دې چاپو نګراني کوله. په دې موقع باندې اډیشنل اسسټنټ کمشنر تخبۍ حاجي فرمان علي دکاندارانو او تاجرانو ته ضروري هدایات جاری کړه او په دې لړ کې دکاندارانو او تاجرانو ته اپیل وکړ چې د لاکډاون د یقیني جوړولو دپاره د انتظامیې سره تعاون وکړي. تاسو ګیداران یې